بسم الله الرحمن الرحیم. دا د خوست ولایت مرکز مربوط د روغه کلی نومیږي. دلته موږ راغلي یو. دلته چې مسجد تعمیر روان ده. دغه اقتصادي مشکلات د دغو له وجې نه د تعمیر کار هم بند پاتې ده. نو کوم ورونو چې د فرهاد په توسط باندې له المان نه کوم کومک رالېږلی وو هغه موږ دوی ته اوس ورکوو. نو د نور کومک لپاره هم تاسو ته موږ وړاندیز کوو چې دغه مسجد کار بند پاتې نه شي او د کلیوالو مشکل حل شي. فلحال کار د پیسو د نشتون له وجې یا د قرض د زیادت له وجې بند پاتې ده. مننه چې تاسو رالېږلی یو موږ دوی ته رسوو او جزاک الله خیر. تاسو نه ډېره زیاته مننه. قربانت وطن تو سلامت وطن تا قیامت وطن. دا چې د موږ د ماسټر کړی دی تقریبا یو میاشت اندازه خوا شاید تېرېږي. نو دغه خلک ته چې تاسو ته برېښي د هغه کې مختلف په کار جوړ دي او د دې خلک ته پیسې پاتې دي او د دې مات کور چې دی چې لري تکمیل شوی نه دی چې نه برېښي په جایدادو چې د هغه د حکومت انتباه دپاره کوم کور چې لګېږي پیسې به یې نه مزدوري نشو کېدو. نو موږ غواړو چې انشاءالله دغه کور نصاب ته ورسېږي د دې خلکو مشکل مسلمانانو مشکل حل شي. نو کوم کومک تاسو وکړه دا کافي نه دی. که نور کومک وشي الله تعالی جنت داخلي. ته مو زړه ته مو ځان تا به بیا کړو ودان ستا له غرونو درون ستا له کاڼو قربان ستا خدمت او دفاع دی په موږ باندې پوه